أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دی آیت مبارکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرامو ته تسلی ورکول کیږي، لکه څنګه چې مخکې آیت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړلې شو که دوی ستانه انکار کوي نو ستا هغه په نبوت کې څه فرق نشته دی. دوی خو د ډیرو پیغمبرانو نه انکار کړی دی. فرمای دی آیت کې هم تسلی ورکړي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس هغه سکون کې دی د مرګ ذائقې لره که مسلمان دی او که کافر دی، که منافق دی او که یهودی دی، مرګ ټول لره روان دی. او د مرګ نه پس بیا دا فیصله وکړلی شي چې څوک په حق او څوک په باطلو. نو دا د مسلمان د پاره د تسلی هغه آخرنۍ درجه ده چې کله د کافرانو منافقینو نه ډیر زیات تنگ راشي نو بس د آخر خبره دغه کوي چې زه په آخر باندې به پته لګي څوک په حق او څوک په ناحق. فرمای و انما توفون، او یقینا پوره با ورکړلی شي اجورکم اجرون استاسو، پوره به تاسو اجرونه درکړلی شي یوم القیامت د قیامت په ورځ. توفون پوره به درکړلی شي، نو یعنی که تاسو ته د نیک عمل له وجې نه په دنیا کې د الله سره هم کرم میلاو شي، یا په قبر کې تاسو ته ستاسو د نیک عمل له وجې نه الله تعالی صراحت او سکون درکوي، نو ګویا چې دا لږ اجر دی. پوره اجر به تاسو ته هغه په قیامت کې میلاویږي. فمن زحزح عن النار، نو څوک چې بچ کړلی شو د اور نه، څوک د جهنم نه بچ شو، و ادخل الجنة، او جنت ته داخل شو، فقد فاز، نو دا کس کامیاب شو. د قیامت په ورځ باندې د جهنم نه بچ کېدل او جنت ته داخلېدل دا د کامیابی د ټول نه اعلی درجه ده. بیا په دې درجه کې دنه خپلې سل درجې دي، لیکن محض د جهنم نه بچ کېدل او جنت ته داخلېدل دا ګویا چې د جنت په درجو کې د ټول نه هغه اولنۍ درجه ده. بیا په دې باندې لپاسه سل درجې نورې دي او دا کامیابی ده. دغه خو به ځینې خلک په اعراف باندې نه په جنت کې او نه په جهنم کې، نو دغه خلک خو د جهنم نه بچ شول
لیکن دوی به جنت ته نه داخل شوي نو دوی هم هغه ډیر خوشاله وي. دام د دوی لپاره لوی سعادت دی چې د جهنم نه بچ شول. او دا به روایتونه کې راځي چې یو آخر کې چې د چا نیک او بد اعمال یو شانتي او دغه شانتي د کافرانو نابالغه الواد چې کم مړه شوي د بلوغ نه مخکې نو هغه به هم په عرب باندې او یو به هغه خلک چې هغوی به یعنی جنت ته هم داخل نشي او جهنم ته به لاړ شي لیکن مستقل به نه تلي بیا به ترې راوځي او بیا به جنت ته داخليږي هم لیکن دا خلک چې دا په فائزینو کې کامیاب خلکو کې به نه داخل ځکه چې جهنم ته د تک د وجې نه به دوی د دغه لوی کامیابۍ نه محروم شوي دي. نو داسې خلک به ډیر زیات دي چې هغوی به جهنم ته لاړ شي او بیا به د خپل سزا سکل نه پس هغه دوباره راویستلی کیږي او جنت ته به اچولی کیږي لیکن دې خلکو ته یې کامیاب نه دی ویلی. ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر د دوکې سامان دی. فرمایي چې د دنیا دا ژوند چې دی دا د دوکې سامان دی. عام طور انسان چې په ماشوموالي کې د لبو د شیزون سره دلچسپي او چې بیا کله بلوغ ته ورسي نو بیا دغه دلچسپي د نورو خبرو سره پیدا شي او دغه شانتي د زندګۍ په هر لمحه کې مزاج چې دی دا جدا جدا خیالات لري بیا د دنیا پر اغونډولو کې ولګي او په دې طریقې سره د دنیا د آخرت چې د دنیا د زندگی چې دا یو لوی سرمایه و دا دنه اسی فزول زیش دا دومره لوی سرمایه ده چې په یو سبحان الله باندې په جنت کې یو ونه لګي چې هغه سورې به دومره سیوای چې یو عرب اس چې دا با په 1500 کال کې دا غیلاندې مزل کې د غسورې به نه ختميږي. په یو سبحان الله سره دومره لوی دولت چې دا د آخرت حاصلي دغه سرمایه کچری ټوله دا د دنیا سر زندگی صرف د دنیا په طلب کې ولګي دیتا مفسرین وایي چې دیتا متاع الغرور وایي چې کله یو کس پوره زندگی صرف د دنیا په خدمت کې تیر کی نو فرمای چې نه ده ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دی چې هر وخت انسان په یو دوکه کې ساتلی دا ستا ماشوموالی دی دا ستا ځواني ده دا ستا د منډې د مهنت وخت دی دا وستا چې کم دی نو هغه د جمع کولو وخت دی نو بس دا ټوله زندگی دا په دغه دنیا په حالو زغلو کې تیر شي. کل نفس هر نفس ذائقة الموت سکون کې دی ذائقې د مرګ لره و انما یقینا خبر دادا توفون پورا بدر کړل شي تاسو ته اجورکم تاسو اجرنا یوم القیامت د قیامت پورز فمن نهغه سوک
زحزحا چې بچ کړل شو عن النار د ورنا وادخل الجنه او داخل شو جنت ته فقط فاز نو یقینا دې کامیاب شو ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا مگر متاع الغرور سامان د دوکې دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي یو ملګري جمعات په چنده کې تعاون کړی دی دعا وکړي پروردګاره ته د دوی دا صدقه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي پروردګار د دې بدلول دنیا او آخر باندې ورکړي مال الوات کې برکت واچي پروردګار سم مشکلات مسائل وتی پروردګار یې ختم کړي پروردګار سم مرزونه وتی پروردګار داینه وت صحت نصیب کړي د محله کې هسپتالونو کې څومره بیماران دي پروردګار ټول ته زموږ رشتہ دارانو کې څومره بیماران دي پروردګار ټول ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين